په کور کې به یو بوتل اوبه نه پیدا کیږي او تخلص به سیلاب وي. که تا سره 15,000 افغانۍ وي او ستا ښځې سره 300 افغانۍ وي نو په اصل کې ستا د ښځې سره 15,300 افغانۍ دي. ریاضي به خپل کار کوي. یو پښتون یوازې هغه وخت خپله خوله د خپل اوقات نه زیاته خلاصوي کله چې د ستوني ډاکټر ته ورشي. څوک چې په مینه کې ناکام شي بیلچه دې واخلي خپل لختي دې پاکوي نه. په اروپا کې چې هلک د 12 کالو شي نو په اسمان کې به نوې سیارې لټوي او یا به په لابراتوار کې نوې تجربې کوي او زمونږ په ملک کې د مړو عطر به ولګوي او د نجونو د مکتب مخې ته به ګرځي. که په دوبۍ کې اوسې او څوک ډېر زنګونه درته وهي یو کار وکړه چې دا ځل یې زنګ درته راووهه 15,000 درهم ترې قرض وغواړه. که بیا یې درته زنګ ووهه زه یې ذمهوار یم. د خندا غږ به یې څلورم کلی اوري او تخلص به یې غمجن وي. دوستانو دا څو ورځې مې دومره غمجنې سندرې اورېدلې دي چې اوس چېرته مات بسکټ هم ووینم ژړا مې ورته راځي. د پوکاڼۍ د ډز سره به یې زړه د باندې راوځي او تخلص به یې فدایي وي. پوهه رڼا ده خو په افغانستان کې نه.